مسابقه داریم ساعت 9 11 و ساعت 2. بعد از ختم این مسابقات جدول مسابقات را به نشر می سپاریم و آتنا اعلام میکنیم که فردا کدام 6 تیم مسابقه خواهد داشت. 8 نن بابا لونگین خو تاسو وګوره ماشاءالله دغه د بسکشۍ میدان دی. نو نن بابا لونگین چې دی یوازې د بسکشۍ میدان ته نه دی راغلی، ښه ځانونه پوه کړئ. پرتاب میکنه اما امتیاز نبود. نوربای پهلوان زمین میوردارن. نوربای پهلوان است. نوربای پهلوان با سواری اسب آجی اسماعیل مالازاده. دا یو مصنوعي خو سای ده د خارج نه، دا بازي همغه خارج نه د خواته راغلی ده، همدغه ترتیب اوس جیګ به جیګ وایو، بعضې داسې جیګې وټیټې. دا زموږ د پخوانیو مسابقو او لوبو سره فرق لري. دوستانو سلامونه سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وئ او کورونو په لمم خیر او خیرت وي. ښه نن بابا لونگین خو تاسو وګورئ ماشاءالله دغه د بسکشۍ میدان دی. نو نن بابا لونگین چې دی یوازې د بسکشۍ میدان ته نه دی راغلی، ښه ځانونه پوه کړئ. او دې کې ما سره چې دی ډېر نوسي راغلي دي، خو یو نوسی مې چې دی دغه د کمرې شاته ولاړ دی. نعیم جهان هم را سره دی صیب، ځکه چې صیب نه ورته ونیوی خدا وراسي کور کې بیا زر کم نه پرېږدي. نو دوستانو تاسو ګورئ دا د بسکشۍ میدان دی. ښه نو دلته به اوس د پنجشیر او د بلخ لوبه شروع کیږي. نو زه وایم تاسو دغه د لوبې نه خوند واخلئ او د بابا لونگین سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ او پرې نه ږدئ. نو وګورئ دغه د افغانستان بسکشي ده ماشاءالله، ځکه چې دا زمونږ رواج دی. د افغانستان مشهوره لوبه چې ده دغه بسکشي ده. نو زه وایم همدغه شانتې د بابا لونگین سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ، اخوا دې خوا لاړ نه شئ. تاسو دا لوبې نه خوند واخلئ، بیا به د هغوی سره زه خبرې وکړم چې چا وګټله او چا وبایلله. او د بسکشي سره کم کیږي، سخته ده، اسانه ده، په دوی کې دوی خوږیږي نه خوږیږي، څونه څونه قیمت لري. دا به زه تاسو ته وروسته وښیم، خو له ما سره پاتې شئ. او وای خدایه څه ځواني وه خو لاړه غرق کړه. بدن کې جهان څخه موږ ته ورکړی وو، که نه کوم تاسو لوبه لکه وګورئ چېرته له ما سره فایده صحیح ده. بیا هغه لوبې دا شرطونه واچوي یو بدن کې بدن کې Selamat datang di Maida. محمد امیر پهلوان از تیم جوانان بلخ وسایل در اختیار دارد. دست چاپ انداز پنجشیر هم به گوساله بند است. محمد امیر پهلوان از تیم بلخ وسایل در اختیار دارد. امیر پهلوان، محمد امیر پهلوان تیم جوانان بلخ.
سال از خطا اتوبوس قرار است فردا مرحله هشتم ششمین دوره لیگ وزکشی افغانستان آغاز گردد که فردا 3 مسابقه داریم ساعت 9، 11 و ساعت 2. بعد از ختم این مسابقات جدول مسابقات را به نشر می سپاریم و آشنا اعلام میکنیم که فردا کدام 6 تیم مسابقه خواهد داشت. گسله در اختیار مصطفی پهلوان از تیم جوانان بخش. مصطفی پهلوان از تیم جوانان بخش. پنشیر اسیب‌الله پهلوان چاپ انداز شماره 4 تیم پنشیر اسیب‌الله پهلوان با ناربای پهلوان. ناربای پهلوان گسله را زمین می‌وردارد. ناربای پهلوان با سواری اسب حاجی اسماعیل مالازاده مانی ناربای پهلوان دور میزنن ناربای دست چاپ انداز پنشیر هم به گسله برد. دور میزنن عالی دور میزنن ناربای پهلوان. باید هم تیمی هایش همکاری کنه راه را برایش باز کنه. ناربای پهلوان فرصت پرتاب میکنه اما امتیازی نبود. باید پرتاب گسله چاپاندازان نهایت دقت بکنند. سرعت اسبشان بالا است. باید گسله را از دور پرتاب بکنند. احتیاط کنید. موتر امبولانس هم پیش چاپ انداز شماره 4 از این برد. از این پهلوان گسله در اختیار دارد. چاپ انداز بلخ است. پرتاب بکن از این پهلوان. گسله در اختیار چاپ انداز بلخ. ناربای پهلوان با سواری اسب حاجی اسماعیل مالازاده گسله در اختیار دارد. دور میزنه ناربای پهلوان.
مسابقه در اختیار چاپانداز هر دو تیم قرار دارد. مصطفی پهلوان است با چاپانداز تیم پنجشیر. مصطفی پهلوان مسابقه در اختیار دارد. فرصت است برای مصطفی پهلوان با طرف داره امتیاز مهرب. مانی مصطفی پهلوان شد. بازی دوباره آغاز میگرد. گل از زمین. جای بازی 3 در مقابل 0 به نفع تیم بلخ جریان دارد. هشت، هفت، 6، 5، 4، 3، 2، 1. ختم بازی میان تیم‌های بازکشی پنجشیر و جوانان بلخ. بازی را شروع میکنیم. مسابقه در اختیار چاپانداز پنجشیر بود که از قطعات بیرون. عظیم پهلوان مسابقه در اختیار فرصت برای عظیم پهلوان نیست. بس دوستانو بیا هم درته ښه راغلاست وایم لوبه خو م ولیدله او زه م ورته ناست وم نو چا وګټله دغه د بلخ ټیم دی ښه د پنجشیر سره یې لوبه وه ماشاءالله دوی وګټله نو نن غواړم چې د دوی سره خبرې اترې وکړم چې څنګه یې وګټله علت یې څه و چې دوی مثلا دا لوبه وګټله هغوی وبایلله نو دلته مې ماشاءالله پهلوانان ورونه م ولاړ دي چې چا په دې آس باندې سپرتو کړې ده دوی سره م خبرې کوم او د دې ټیم معاون صاحب چې دی دې سره م خبرې کوم حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ښه راغلی. قربان دې شمه دا ښایسته نوم دې راته ووایه. زلمی افغان یم د مزار شریف اوسېدونکی. افغان صاحب نن څونه خوشحاله یې چې دا لوبه دې وګټله. والا خوشحالي خو ډېره بېحده خوشحالي ده خو متاسفانه زموږ یو خاص د ټیم په خیمات اصله یو څه خفګان موږ ته مخکې سو خدای دې نه کوي الله م خوشحاله لره نو اوس دغه د اس خپه چې ماته شوله د دې دغه اس خپه به په څونه وخت کې جوړه شي او لوبې ته به اماده شي والا نو جوړېدلی د خدای په لاس کې دي بلکل او د اس چې پښه ماته شي بیا امکان نه لري وای نو افغان صاحب د دې اس قیمت به څونه و د دې اس قیمت تقریبا 8000 و 8000 ډالر مالا 8000 ډالر یعنی د دې د خپه چې ماته شوله یعنې بس دا د لوب ووتو والا اوس د لوبې نه ووتو او دغه اس هم څونه وخت ساتلی و همدا کومې و چې خپه دا تقریبا ما چې پېژندو او ما چې په دا لوبو کې لیدلی و تقریبا یو شپږ اوه کاله کېدل چې دغه لوبو کې لوبېده دغه بزکشي خو چې ده ماشاءالله دا د افغانستان چې ده رسمي لوبه ده مخکې به چې مونږ لیدلې یو وزه به وه یا به مثلا همدې تر څنګ یو څه شی به و دا به یې زغلو او دا اوس چې تاسو زغلوئ دا وزه ده که نه یو همداسې یو څه شی هم جوړ کړي دي دا یو مصنوي خو سای ده د خارج نه دا بازي همغه خارج نه دخواته راغلی ده همدغه ترتیب اوس چې جیګ به جیګ وایو بعضې داسې جګې وټیټې دا زموږ د پخوانیو مسابقو لوبو سره فرق لري او دا خپله مصنوي خوسی ده دا مصنوي خوسی هم د کوم ځای نه راغلی دا د اصلا د قرزقو قزاقو تاجکو ازبکو په همغه اخواته په د اسیای میانه کې هم دغه رواج ده اوس داسې افغانستان ته راغلی نام خدای ډېر رشته کړی خیر دی سی رئیس صاحب د بزکشي سرور جلال او نور رئیسان د ولایتو چې راځي دلته په دې اسټیډیوم کې ښه لوبه جوړوي او خلک نندارچیان راځي یو ښه بد نو ټولو ته زما افغان صاحب نو تاسو چې په دې لوبه کې لوبېږئ که نه څو آسان لوبېږي دا خو اصلا سږ کال پخوا به هر څونه اسونه داسې راوستل هغه دې د خپل کار و هغه دې تا 20 دې راوستل 30 دې راوستل هغه ستا خپل کار په میدان کې به څو جنګېدل هلته به 12 جنګېدل 12 دانې و 12 ته اجازه وه په هر لوبه کې چې باید ولوبېږي او اوس سږ کال 10 آسه ریاست تربیت بدني ولایتو ته امر وکړو نو بعضې دغسې ټول ټیمونه چې راغلي دي
شاوخوا چې وینې کم و زیات 20 د 20 نه اضافه اس نه لري. نو خو به دا اسان چې دی مثلا یو خوږ شو که نه بیا د هغې په سر باندې بل اس میدان ته راکوزولی شئ؟ او امکان لري او دا د ټولو خلکو ولیدو چې د اس له بای نه راغلو دا ټیم یوه پښه یې ژوبله سوله او اجازه لري چې بل اس چې په دې ټیمو کې نه یې لوبېدلی په ځای کې راوستلی. نو افغان صاحب مثلا اسونه خو ډېر دي دا د اسونو ټولو قیمت یو رقم دی که نه که د هر یو اس چې دی مثلا بیل بیل قیمت لري؟ نه اسونه بیل بیل قیمت لري. بیل بیل قیمت لري. ښه دا اسونه ستاسو خپل دي که بل څوک یې درکوي؟ والا دا خو اصلا څوک دا خو له بازاره خریداري کېږي څه له خارجه راځي څوک یې په کور کې ساتي دغه هر رقم بس ساتنه لري څوک یې په پیسو اخلي. ماشاءالله. او دا چې د ما سره خوا کې چې ولاړ دي ماشاءالله ښایسته ځوانۍ دي. ښه دی ورور مې څونه ښایسته ځواني د الله دې دا ځواني ورته لري. ښه دغه پهلوانان دي چې په اس باندې سپرتو کوي. دا عبیدالله پهلوان د بلخ د ټیم لوبغاړی ده ماشاءالله. او دا ناصر پهلوان ده د ناصر بلخ خو ما ډېر واورېدو په دې لسپیکر کې به ډېر دا ناصر پهلوان ده د بلخ د ټیم لوبغاړی ده او دا شفاءالدین پهلوان ده د بلخ د ټیم لوبغاړی ده او دا رسول پهلوان ده د بلخ د ټیم لوبغاړی نغه وړکای پهلوان چې هغه په نوم د انوار پهلوان ده قهرمان چکګیر ماشاءالله هغه ورځې قزاقي سره ډېر کلک لوبې وکړو چې په دغه دایره کې خوسای خوشي کوو دی او دا باید هغه پهلوان نسبت په دې قواره باید دا د مزار شریف ټیم د بلخ او دا د دلته راشه والک انوار ته دی لاس وای قربان وګورئ ښه دا لاس هم زخمي شوی دی وای دا باید یو تقدیر وکړي دا د موږ هم ډېر د دې ټیم خاص لوبغاړی. نو دلته مې رسول انوسې ولاړ د دې نه هم پوښتنه رسول انوسې ښه خوی راته ماشاءالله. شکر سلامت باشین زنده ښه خیر د ته دري وی ښه ژوند هم ښه تېرېږي ماشاءالله او ښایسته ځواني ده. رسوله ما خو په دې لسپیکر کې ستا نوم ډېر اورېدو چې رسول پهلوان رسول پهلوانه دا راته وایي چې څو ګوله مو وکړه؟ ما یا گل حلال کردم در میبازی قابل پنجشیر. یو گل دی وکړه. کله چې دغه مثلا خوسکی چې میدان ته غورځېږي او هغې خوانه بل ټیم راځي او هغه یې اخلي دا تاسو وهل کوئ یو بل لاس ته وهی که پرېږدی نه؟ بله گوسله را که وقتی بالا میکنی عریف پیش میکنه دیگه باز قایم کدایی میکنیم. بله در خط که انداختی باز یک امتیاز یک گل میگیرید. یو گل کیږي. نو په دې کې خو به تاسو زخمي کېږئ هم خوږېږئ به هم پکې که نه افغار میشي دی؟ بله افغار میشیم افغار نشده خو نمیمانه دیگه رقمی به خاطر هم کلکار پلاستر میکنیم افغار میشیم بعضی پهلوانای ما افغار شده اینو چه برآمده بود. این خب بسیار زیاد سخت نیست چی؟ والا بازی سخت است برای ما سخت نیست آموخته شدیم این بازی. چند سال شد که بسکشی میکنی؟ تقریبا 6-7 سال میشه که بسکشی میکنیم. کدام اسب که تو سوار میشی این چی که قیمت داره؟ والا اسبا فرق میکنه قیمتش هم فعلا اسب که سوار میشم $10,000 قیمت داره. دا اس تخپلو کنه بل چاره وړه ده یه آس از شماست یا دیگر نفر از یابی سریپولی است که از بایا و از دورای مزار است. بله از اون اساس. خوش زنده باد. نو دی خواته می سیده دغه ناصر ورور من ولار د ناصر نوسه دی خواته راش ناصر نوسه ماشاءالله نوم می دی ډیر زیات اور ناصر خان تاسو ګول وک. ناصر پرونستم جاکت جوانان ولایت بلخ. ماشاءالله. دیگه دوستای ما نمونه گفتن. دیگه رسول پالون دیگه گل کردی امروز یعنی؟ نه نشد متاسفانه. امروز خوش هستی یعنی؟ بله چرا نه؟ زیاد خوش هستی. زیاد خوش هستیم بازم دیگه گسمو پاش مایده شد. وای جگرخونه هستیم. بله. او از ما بین رفت. بله از بین رفت پاش مایده شد دیگه او. او دیگه باز جور میشه یعنی؟ نه خیر جور نمیشه دیگه او پاش مایده شد دیگه و از رانی بالا مایده شد و دیگه از خلاص دیگه. قربان. خب بیام در تویم چې تبریک باش مبارک دی. افغان صاحب راځه دی خوخه دوی ماشاءالله دوی وګټله نو افغان صاحب کدا راته وی چې هر یو اس کېدلی شي چې بس کشي وکړي که نه د بس کشۍ اسونه بیلي والا د سدات اسونه خو ټول اسونه کولای شي چې بسکشي وکړي بالکل مګر په پارک کې په غټو وړکي کې فرق شته غټ وړکي کې فرق شته او دا د اسانو ته تاسو چی شی ورکوي چې ماشاءالله دې ته آماده شي او مزي دا خو اوربش ډېری خوري اوربش هو دا د دې خوراک اوربش دا بیا کوماس کلر ته ضعیف یو چې ته په نوم د نواله وای د زغر غوړ دی او سابوس دی د اوربش وړي دي دغه بعضې شیان هګۍ دي دا پکې ګډوي بیا هغې ته نواله وایي په نوم د نوالې هغه کاس کوم
کوم ذره ضعیفه وي هغه بیا پې اضافه کوي او غیر د هغې نه د آس خوراک او وربشې او بوس دي او بس کشی کې چې مثلا کوم آس چې دی د میدان وګټي که نه نو دا راته ووایي چې خلک خو به بیا درته نه وایي چې دا په ما باندې خرڅ که یا مونږ ته راکړه هغې قیمت لوړېږي او که نه وایي خرڅه که بس هغه څوک چې بیا خپله شوقي خو نه خرڅوي که بیا هم څه مشکل درلودو ورته اجازه ده مال ده که خرڅولی شي ورته اجازه ده څه مشکل نه لري او په دې کې مثلا ډېر آسونه که نه قیمت نه قیمت آس کوم یو دی چې هغه نه زیات قیمت دی والا ما خو ته 540,000 رسېده خپل چشمدید مې ما لیدلي $50,000 $40,000 ته $55,000 ما آس لیدلی څه خرید و فروخت سوی وای دا خو چې بیا مریض شي افغان صاحب دا خو بیا تاسو هم ډېر زیات ورته خفه وئ ډېر خفه دا اسبازانو شوقیان دا آسونه داسې په ګران دي لکه د خپل اولادونه بالکل دی بس کشی دغه مثلا څومره وخت شو چې مثلا ته دغه دې میدان ته راوتې او په دې کې ته تجربه لرې زه خو د دې بزکشۍ ډېر سخت علاقمند یم او تقریبا یو 40 کاله به کېږي چې زه د 40 کاله او خپله څو افغان صاحب آسونه دې په کور کې ساتي آسونه زه نه لرم په کور کې کوم وخت کې اخلم او بیرته یې ورکوم هم داسې خاص انډیوالان مې بیا آسونه لري انډیوالان دې آسونه لري او خپله یې نه لري خپله یې نه لرم اوس که زه دروغ ووایم بیا کوم انډیوال به راباندې اعتراض دروغ مه وایه ځکه چې بیا د کور کې هم ګوري سړیه ما ورته خو ډېر ډارېږو او که نه ارزي کې بدماشي کو خو کور ته ټیټه ملا نه نه همداسې ده که نه وایي قربان دې شمه افغان صاحب دې تاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته معلومات راکړه نو دوستانو تاسو ګورئ دا بزکشي چې ده دا ډېره سخته لوبه ده او په دې کې خو بس تاسو دغه ځوانان چې دي دا خو به هم پکې خوږېږي داسې خوږېږي چې ښه صحیح او د چپاندازان چې دغه د 40 نه خواته اوړي دا بیا ډېر د درد سره سر دوچار دی اوس خو ځواني ده په درد نه پوهېږي اوس د آسو سره فکر وکړه چې آس راځي وروره څه نه په 100 میلو کې راځي 100 میله ډېر سرعت ده او دوی ورته مقاومت کوي بیا هم ځمکې ته ځان کته کوي په هوا او په پښو په هر ځای لګېږي او دا آخري او د هغې نه چې 40 نه پاس اوړي بیا لږ د درد سره کوم یو ډېر هوښیار لږ ځان ساتي دا نصر خان زوی دا راته وایي چه سال شد که در این میدان آمدی؟ من تقریبا بزکشی میکردم 8 سال تقریبا 8 سال بزکشی میکردم 8 سال بله خدا کدام ولایت تو بزکشی کردی؟ همیشه در ولایت بلخ بله چند میدان مثلا بردی؟ ما تا 8 سال تا هر سال ما ولایت پنجشیر این بار بردیم دیگه ولایت سمنگان هم بردیم مساوی شدیم بالا با در بغلان مساوی نشدیم دو ناصر خان در کدام هست که تو سواری میکنی و چی که قیمت داره؟ واسه که ما سوار میشیم قیمتش $8,000 است 8,000 بالا $8,000 بله $8,000 واه ریخه زه هم دا شوق دی ښه بزکشي چې ده زمونږ د افغانستان رسمي لوبه ده خو په دې کې داسې آسان شته لکه څنګه چې افغان صاحب ویلي 40,000 $50,000 او $8,000 چې دا قیمت لري نو زه وایم ناصر خان زوی او رسول خان زوی د تاسو نه ډیره مننه او زه درته بیا وایم چې تبریک باشه تبریک مبارک همي افغان صاحب نو بس زه وایم دوستانو ښه نور بابام ډیر زیات ستړی شو لوبه مم ولیدله په هغې کې آسم ماشاءالله یعنې تاسو ډیر ولیدل چې یو آس چې دی هغه پکې خوږ شو زما هم پرې ډېر زړه بد شو او ډېر کسان هم د آسونو نه وغورځېدل خو زه وایم تاسو خدای وکړي چې دغه د لوبې نه خوند اخیستی او د بزکشۍ په هکله د افغان صاحب موږ ته معلومات راکړو نو بیا چې بابا لونګین سره د خپل نوسي په کمره کې نیم جهان چې تاسو سره مخامخ کېږو تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان عظیم مخ الله د مچوکه دې مخ دې ځای نه مچوک مخ الله رسول خان خو هغې خوا د ناصر مخ الله تبریک الله مثل زناوری نمیتو الله قربان زنده باشی رسول وسیع الله خودی قربان الله زنده باتی زوی ما ژوندي دي داسې ځوانان زنده باشه جوانان د خدای په امان افغان صاحب د خدای په امان بیا به دا زه تا ته راولېږم صحیح ده او د خدای په امان